کله چې د خوشحالۍ ورځ راله زموږ زنانې ځانونه هم جوړ کړي بیا په لڅ موټر کې ناست یا په مازدا کې یا په ډاکسن کې یا په دې کې مخان یې هم لس کړي درې هم په لاس کې دا ټول عالم ته ځان ورښکاره کوي چې زه دغه یم دا اسلام تا ته اجازه درکوي تا ته اسلام اجازه درکوي آیا ستا مسلماني ستا پښتنیت یوازې په نورو ځایو کې دی په واده کې بیا هغه شی نشته ستا د لور مخ ستا د لور لاس ستا د لور اواز په عام بازار کې چغې و نارې وي او د خلک ورته ګوري ما مخکې درته وویل چې نکاح وي اسانه کړي رواجونه پرېږدئ رسومات پرېږدئ برکت والا نکاح کمه ده ما درته وویل حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان اعظم النکاح برکه ایسره مؤونه در ټولو زیات برکت والا نکاح چې کوم ده هغه نکاح ده چې د مؤونت او د خرچجاتو د رسوماتو د رواجو په اعتبار باندې کم وي یا بالکل د هغه څخه خالي وي تاسو وګورئ نکاح وسې وي نن زموږ په نکاح کې خاص کر هغه وخت چې موږ واده کور ته راوړو د خپل بچي ناوې راوړو کور ته څومره د اسلام خلاف او د شریعت خلاف رواجونه موږ کوو نو ولې به موږ ته رواجونه د رواجو په وجه د رسومات په وجه اسلامي احکامات نه سختېږي ګوري اول وارې څو مټران د چا څه په قرض په پورو کرایو باندې بیا څونه انسانان روان مچیشتې په ورا باندې روان بیا هلته څومره رواجونه دی تاسو خو لږ خپل اسلام مطالعه کړئ سیرت مطالعه کړئ د جنت د زنانو سرداره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه ټوټه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د ټول امت ستره زنانه ده ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د جنت سرداره چې کوم ده هغه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها لیکن د هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح ته وګوره پر کوم ډول حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې کله د فاطمه رضی الله تعالی عنها سره عقد نکاح وکړي نکوزای وکړ څو وخت ما بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه آزادې سوي منځ ام ایمن ته وایي چې عایشه فاطمه رضی الله تعالی عنها سره صفاک د علی رضی الله تعالی عنه کور ته وروله ورته نبی علیه الصلاة والسلام یې زه راځم سبحان الله دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځګر ټوټه ده دا د ټول امت هغه پیاوړه هغه افضله د نسب په اعتبار د هر څه په اعتبار باندې ټول لوړه لیکن د هغوی د نکاح مطالعه ته وکړه د هغوی د ورا مطالعه وکړه په کوم شکل باندې ورا راوړه عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د زړه ټوټه دا وایي کله چې زه نبي علیه الصلاة والسلام ته ورکړم زه بیا خپلې مور د لاس ونیولم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راوستم هلته چې کور ته راغلم بیا د انصارو څه زنانې ناست وي زه م ورغلم هلته دا د اسلام موږ ته کوم پیغام راکوي چې کومې نکاح د تکالیفو په اعتبار باندې د رواجو په اعتبار باندې کم وي په هغه کې برکات زیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نکاح څومره اسانه کړی دی لیکن د رسول الله امت صلی الله علیه وسلم امت نن نکاح پر کوم حال باندې کله چې موږ په ورځ اول د وار د خیر سره لانجې شروع خوشی څو راکوي او څه راکوي دا زموږ د فقهاو مسله ده که چیرې د انجلۍ پلار په خوښه او په رضا باندې دغه راغلو مېلمنو ته ډوډۍ ورکړي خو فبها که په زورو یا د رواج په خاطر یا د شرم په خاطر ورکړي دا خوړلې ډوډۍ د ټول لپاره نه رسو دا مسله ته که د نایو پلار د خپلو مېلمنو مصرف د زوم د پلار څخه اخلي چې موږ خوشی ورته وایو دا په اسلام کې کله رواج دی څو پسونه راولي څو مېلمانه راولي څو اشپزان راولي دا خو نو زما لور د ماته کلی ګوري ماته خاندان ګوري ماته تربرونه ګوري داسې زه په لاس نه درکوم ما درته ویلې څو وخت مخ دلته یو ځای نکاح کېدل تقریبا یوازې یو نیم سل کسان که سل کسان په ورا ورکړه هر یوه ته لونګۍ ورکول دا هغه په یوازې کې بیا هر یوه 5 زره روپۍ ورکړل دا خالي دسمال کې دا خرچه سوی نو نور به سات ولې موږ اسلام خراب کړی موږ نکاح سخت کړې رواجونه مې په ګډ کړله لیکن نتیجه یې دا راوته چې موږ زنا وي ارزانه بیا ته د خپل اولاد د خپل زوی یا لور بیا راوګرځو نه راګرځه
لهذا د ولور ورکول سوی وي پیسې ادا وي صرف د دغه رواجوب مصرف نه لري چې زه مېلمنو ته ډوډۍ وایم ما ته تربرونه ګورم زه ورا څنګه راولم موټران نه لرم دا کرایې غواړي زه خیر ته خوشی څونه ورکم دا ما څه پیسې غواړي د ترې علماو څه پوښتنه وکړه دا کله روان بیا نو چې کله دې موټران ته سره وختل بیا په دا بازار کې چې دې تېرېږي سبحان الله چیغې نارې ټکان هر څه کوي دغه د بارات سیستم دا د ورورا سیستم په دغه شکل باندې دا د هغه یارو رواج دی دا ورسې هندوان مطالعه دا د هغوی سیستم دی نبی علیه السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم که چا چې د چا سره مشابهت په هر څه کې وکړي دا د هغو څخه دی نو من ما ورته په ورا کې مشابهت د چا سره په دې وخت کې موږ الحمدلله مسلمانان یو پښتانه یو لله الحمد زموږ په پښتنو کې د پردې اهمیت بیخي زیات لیکن کله چې د خوشحالۍ ورځ راغله زموږ زنانې ځانونه هم جوړ کړي بیا په لس موټر کې ناست یا په مازدا کې یا په ډاکسن کې یا په دې کې مخان یې هم لس کړي درې هم په لاس کې دا ټول عالم ته ځان وښکاره کوي چې زه دغه یم دا اسلام تا ته اجازه درکوي تا ته اسلام اجازه درکوي آیا ستا مسلماني ستا پښتنیت یوازې په نورو ځایو کې دی په واده کې بیا هغه شی نشته ستا د لور مخ ستا د لور لاس ستا د لور اواز په عام بازار کې چغې و نارې وي او د خلک ورته ګوري ما څه په دې ګیله مه کوئ زه اصل خبره درته کوم چې موږ باید نکاح یې اسانه کړو قسم په خدا کې مې د هېچا توهین مقصد مې دا دی چې نکاح اسانه کړي ولورونه کښت کړي دا د ورا سیستمونه دا ختم کړي ګورې نبي علیه السلام فرمایي قرآن کې آیات هم دی که چا یو انسان ناحقه ووژي فکأنما قتل الناس جمیعا لکه ټول انسانیت زموږ په دا وادو کې څومره پیرنګونه څومره ټکانې دا ټکان زی د یو زنانې په سر کې مشت دا زی د یو ماشوم په سر کې مشت دا زی د یو بابا په سر کې مشت دا د یو ځوان په سر کې مشت زموږ په دا معاشره کې یو زنانه ډوډۍ پخول دغه د ورا ټکان هغه دې په د املا کې مشته اوس د بچانو خاوند او اته بچا مبسي دي د پښو د خوا بالکل فلج ختم اوس کیږي دا کمال ته تاورس د دې جواب د قیامت ورسه ورکړي کې منور کړه ته دومره په خوشحالۍ کې د اسلام در حد وته چې خلک وژني دا ته اجازه چا درکړه چې ټکان کوي خلک وژني ولې ستا خوشحالي ده تا د بسړی غږ نه کوي ستا په کور کې خوشحالي راغلې ده ته انسانان وژنه ته انسانان په موټرانو وه ته ښځې بې عزته کوه بس تا ته به هېڅوک څه نه وایي که وویل بیا پر هغه علماو چې بیا د شا د خوا کمنټونه مشر وایي موږ په دې باندې باک هم نه کوو کومه خبره چې موږ د چا لپاره کوو هغه الله سبحانه وتعالی دې زموږ سره راضي سي د بندګانو باک نه لرو د بندګانو دپاره که چېرې موږ دې خیال ساتو بیا به په دین کې لاسوهنه ورته کوو چې حاجي صاحب دا ستا دپاره روا دی د ده دپاره نه روا لکه د یهودو علما دا رواج دا عادت د یهودو علماو درلود چې د خلکو دپاره بې دین اړوي د خلکو دپاره بې مذهب اړوي د تورات آیاتونه بیا ورته اړول لیکن الحمدلله موږ داسې نشو کولی حق ته به حق وایو حق ته به حق وایو که اسلام موږ ومنو نکاح مطالعه کو نکاح موږ ومنو د نکاح اصول مقاصد دا شان موږ په ځان کې راولو قسم دې مې په خدای چې دا ټول مشکلات به حل سي بیا نو ته راسه چې کله یې کور ته راوړې بیا څه حال ډولونه درزۍ دربۍ شروع د الله بنده لږ سوچ وکړه تا ته الله بچی درکړي هغه ځوان سو د خلکو ځوانان بچان د موټران لاندې سي د خلکو ځوانان بچان په وینو رنګین ورته راوړي د خلکو بچان نه کیږي تا ته الله بچی درکړي ځوان یې کړي در دغه ځای راورسوي چې ته الله سبحانه وتعالی توان او طاقت درکړي تا کوزده ورته وکړه برکت نه پرده شکر وکړه الحمدلله خدای زه په دې نه ارزم زه په دې نه ارزم تاسو ما سره څومره غټ احسان وکړي زه په دې نه ارزم بیا چې کله الله پاک جل جلاله توفیق درکړي د ده د ولور د ادا کېدو سبحان الله بیا ولور بیا راس الله ته مسله ورکړه بیا شکر وکړه چې خدای دا هذا من فضلک دا ستا فضل کرم زه په دې نه ارزم زه والله که په دې ارزم بیا د هغه وروسته چې کله تا ته الله توان او توفیق درکړي چې خپل د بچي عزت او ناموس چې ښه په پرده او په صحت او په عافیت د هېچا پازله نه سوی ویني کور ته دې راورسول د الله حمد ادا کړه